په دویم رکعت کې به لمړی بسم الله الرحمن الرحیم وای بیا به سورۃ فاتحه یعنی الحمدلله ولولي. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. ټول ستاینه یوازې د هغه الله دی چې د ټول کائناتو پالونکی دی. الرحمن الرحیم. ډیر زیات مهربان او ښه بخښونکی دی. مالک یوم الدین. د حساب او کتاب د ورځې څښتن دی. إياك نعبد وإياك نستعين. اے الله موږ یوازې ستا عبادت کوو او خاص ستا څخه کومک غواړو. اهدنا الصراط المستقيم. یا الله موږ ته روغه او سمه لار وښیه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د هغو خلکو لاره چې تا پرې انعام کړی رټل شوي دي او لارې نه ده ورکه کړې یعنې نه لار د ګمراهانو. له فاتحې صورت نه وروسته به امین ووایي، له امین وروسته به بیا یو صورت یا 3 آیاته ووایي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بیا به الله اکبر وی، رکوع، قومه، سجده او جلسه به وکړي. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. زما لوی پروردگار پاک دی، زما لوی پروردگار پاک دی، زما لوی پروردگار پاک دی. خدای پاک اوریدلی دی د هغه چا څخه چې حمد ووایه. ربنا لك الحمد. ای زموږ ربه ټول تعریف او ستایش تعالی دی. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. زما پروردگار پاک دی چې تر ټولو لوی دی، زما پروردگار پاک دی چې تر ټولو لوی دی، زما پروردگار پاک دی چې تر ټولو لوی دی. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. زما پروردگار پاک دی چې تر ټولو لوی دی، زما پروردگار پاک دی چې تر ټولو لوی دی، زما پروردگار پاک دی چې تر ټولو لوی دی. الله أكبر. بیا به د دواړو سجدونو وروسته به په قاعده کینی. په قاعده کې به داسې کینی چې ښي پښه به ولاړه وسي، د پښې ګوتې به د قبلې په طرف کړي او کینه یا چپه پښه به سمنوي. بیا به له پاسه پرې کینی او دواړو لاسونه به په ورنو ږدي او تشهد به شروع یعنی پیل کوي. ښځه به دواړه پښې ښي طرف ته وباسي او خپل ښي یعنی راسته ورون به د کین یعنی چپه ورون سره د جنګولو په شان کیناستل پکار دي او تشهد به شروع کړي. قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. طول د ژبې عبادتونه او طول بدني عبادتونه او طول معلی عبادتونه خاص الله لري. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اے نبی پر تا دې د الله سلام رحمت او د الله برکتونه وي. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. او سلامتی دی پر موږ او د الله پر نیکو او صالح بندگان باندې. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زه شاهدی وایم چې د الله څخه بل هیڅ د عبادت لایق نشته او زه شاهدی ورکوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله بنده او د هغه رسول دی. هو د لومړي قاعده لپاره همدا تشهد تر پای لوستل کیږي که آخري قاعده وي نو درود او دعا به هم تر پایه داسې ووایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اے الله رحمت نازل کړي پر محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه پر آل کورنۍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إبراهيم څنګه چې دی پر ابراهیم علیه السلام او د هغه پر آل نازل کړی دی. إنك حميد مجيد. یقینا ته د تعریف او بزرګۍ لایق یې. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اے الله برکت نازل کړ پر محمد صلی الله علیه وسلم او د هغه پر آل کورنۍ. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم څنګه چې پر ابراهیم علیه السلام او د هغه پر آل برکت نازل کړی دی. إنك حميد مجيد. یقینا ته د تعریف او بزرګۍ لایق یې. بیا به دغه دعا ووایې. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ای زموږ ربه موږ لره په دنیا کې هم نیکي راکړئ وفي الآخرة حسنة او په آخرت کې هم، وقنا عذاب النار. او موږ د اور له عذابه وساتئ. وروسته به لومړی ښي طرف یعنی راسته طرف او بیا به چپ طرف ته داسې سلام وګرځوي. السلام عليكم ورحمة الله. سلام وي پر تاسو او د اعلی رحمت. السلام عليكم ورحمة الله. سلام وي پر تاسو او د اعلی رحمت. د سلام له ګرځولو څخه به لمونځ ګزار داسې دعا کوي. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اے الله صرف او صرف ته سلامتی ورکوونکی او هم ستاسو طرف څخه سلامتی ده. ته ډیر د برکت خاوند اے د لوی او عزت خاوند. لدی وروسته بیا ډیر تسبیحات او اذکار په احادیث کې راغلي دي، لکه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل څوک چې د هر لمانځه وروسته 3 ځله سبحان الله، 3 ځله الحمدلله، 3 ځله الله اکبر په بل ځای کې راغلي دي 4 ځله الله اکبر وایي چې ټول 9 ځله کېږي وایي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. په ویلو سلسله پوره کړی د هغو کوچني ګناهونه به وبخښل شي که څه هم د بحر په شان وي. د دې تسبیحات مبارکې نور احادیث هم نقل شوي دي چې زیات فضیلت یې ذکر شوی. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. د ښځو او د نارینه‌و په لمانځه کې فرق. مخکې چې د لمانځه کومه طریقه بیان شوې ده، دارنګه د ښځو او نارینه‌و ټول لمونځ کول پکار دي، مګر په یو څو شیانو کې د ښځو او د نارینه‌و په لمانځه کې فرق شته. هغه دلته بیان شوي دي. اول د تکبیر تحریمه په وخت کې نارینه‌و ته تر غوږو پورې لاس لوړول پکار دي او ښځو ته تر اوږو پورې. دوهم که سړی څادر یا یو بل شی پر ځان واچوي نو د لاسو پورته کول په وخت کې د څادر څخه لاسونه د باندې ایستل پکار دي، مګر ښځې په هر حال کې د څادر او پوړنې څخه د لاسونه د باندې نه ښکاره کوي. دریم نارینه‌و ته لاسونه تر نامه لاندې ایښودل ښه دي او ښځو ته پر سینه باندې لاسونه ایښودل ضروري دي. څلورم نارینه‌و ته د راسته لاس د بچې ګوتې او د خچې ګوتې په مابین کې د چپه لاس مړوند نیول پکار دي او ښځو ته یوازې د راسته لاس ورغوي د چپه لاس پر شا باندې ایښودل کافي دي. پنځم نرانو ته په رکوع کې خپل شا او سر برابرول پکار دي او ښځې دومره ښکته کېږي چې لاسونه یې زنګنو ته ورسیږي او پر زنګنو باندې د لاسونو ګوتې ونښلېږي. شپږم نرانو ته څنګلې د تشي څخه جلا ساتل پکار دي او ښځې دې ونښلوي. نرانو ته پکار دي چې هغه دې په سجده کې خپل بازوګان د بغلو څخه او د نس څخه لرې وساتي او ښځو ته یو ځای کېدل پکار دي. اتم نرانو ته په سجده کې د دواړو پښو پر ګوتو باندې ولاړ ساتل پکار دي او ښځو ته دواړو پښې هوارول او سربیره پرې کېنستل پکار دي. نهم نرانو ته د ناستې په حالات کې په کېنستلو کې خپل راسته پښه درول او چپه پښه پرې ایستل او پر هغه باندې کېنستل پکار دي او ښځو ته دواړه پښې راسته طرف ته ایستل او خپل راسته ورون د چپه ورون سره یو ځای کول او پر هغه کېنستل پکار دي. ومن الله